د شهیدانو او معلولینو وزارت له لوري د بیت السلام موسسې په همکاري پکتیکا کې د تیرو 2 لسیزو جګړو له امله زیانمنو شویو معلولینو کسانو ته د شهیدانو او معلولینو وزارت له لوري د بیت السلام موسسې په همکاري پکتیکا کې د تیرو 2 لسیزو جګړو له امله زیانمنو شویو معلولینو کسانو یتیمانو او د شهیدانو له کورنۍ سره مرسته وشوه. پکتیکا مرستیال والي وایي د تیرې شل کلنې جګړې قربانیانو ته هر اړخیزه پاملرنه یې لومړیتوب دی، ځکه هم باید اړمن خیریه بنسټونه موسسې په اوس وخت کې د برخې ته ډیر کار وکړي او له ټولو مؤسساتو نه غوښتنه کوو چې په افغانستان کې په لکونو انسانان په شهادت رسیدلي او په لکونو کورنۍ هغه یتیمان لري او کونډې لري او ډیر مشکلات او زحمتونه یې تیر کړي دي او ډیر په مشکلاتو کې دي. نو غواړو له ټولو مؤسساتو نه هغه کورنۍ چې هغه شهیدان ورکړي دي او یتیمان لري کونډې لري له هغوی سره په پوره معنا باندې په هر قسم همکاري باندې باید ونازول سي او هغوی ته همکاري راوړل سي. د شهیدانو او معلولینو ریاست مسؤلین وایي 400 یتیمو ماشومانو د شهیدانو کورنیو او معلولینو کسانو سره یې د بیت السلام موسسې په همکاري مرسته کړې ده. هغه څرګندوي په مرسته شوي موادو کې ګرمې کمپلې، ځینې خوراکي توکي او هر کس ته 2000 افغانۍ نغدي مرسته شامله ده. په دې موادو کې بسکوټ پکې دي او په دې کې چاکلیټ دي او په دې کې بل دغه کمپلې دي او بل دا چې 2000 افغانۍ دا هر کورنۍ ته موږ ورکوو. د مرستې ترلاسه کوونکي وایي په هیواد کې اوږدې جګړې زیات خلک بې کوره کړي، په زرګونو کونډې او یتیمان ترې پاتې شوي، ځکه همدا خلک هر اړخیزې همکارۍ ته اړتیا لري. هغوی وایي ډیر کله معلولینو کسانو، یتیمو ماشومانو او د شهیدانو کورنیو ته پاملرنه نه کیږي او همدا لامل دی چې د دوی وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. نور دغه غوښتنه غواړو چې دوی دغه مرستې راجلب کړي له نورو ممالکو چې له نورو مؤسساتو چې او له موږ سره کومک وکړي او مرستې وکړي، ځکه چې دغه خو افغانستان خو ډېر ځپلی ده، ډېر دربدره ده، مقصد اقتصاد ډېر په ټیټ حالاتو کې ده. افغانستان ځپلی هېواد د ټوک ټوک ته ورته شه کې خلک دي کې خاوره د ټولو ځپلی. الله پاک دې وکړي چې دا ټول اسلامي دولتونه که کفار دي د موږ سره نیکي وکړي. یاد دې وي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له راتګ وروسته د خلکو اقتصادي حالت خورا کمزوری شوی او زرګونه خلک د ګڼو اقتصادي ستونزو په ګاللو سره په بد وضعیت کې د ژوند شپې او ورځې تیروي.